وي په تصویر کې مې څو نښې د پیری دي خو په زړه کې مې جذبې لا د ځوانۍ دي. السلام علیکم او امید د ربه لرمه چې روغ جوړ به یې د خپل هشته ژوند نه به مزې اخلئ. د والد صاحب غزل د شریک کومه د هغې نه مخکې مې چې کوم شعر ووې نو وي په تصویر کې مې څو نښې د پیری دي خو په زړه کې مې جذبې لا د ځوانۍ دي. نو زه یم چې دی تر ډېره حده پورې ټیک ویلي دي ځکه چې په ظاهره خو بوډا دی خو په زړه کې اوس هم د هلکانو رنګونه شته، اوس هم شاعرۍ کې هغه رنګونه دي چې هغه زما په شاعرۍ کې نشته، بلکل د هلکانو رنګ دی پکې. نو غزل یې شریک کومه او بیا به تاسو ووایئ چې حقیقت دی که نه. وی په مونځ کې هم دعا کوم جانانه چې زما شي، په مونځ کې هم دعا کوم جانانه چې زما شي، زما په شانتې ته هم چې په ما باندې شیدا شي. ما داسې اورېدلې د سختۍ نه پس راحت وي، ما داسې اورېدلې د سختۍ نه پس راحت وي، یو ورځ به زما ومنې یو ورځ به ته پخلا شي. او په هغه وخت کې خوب او خندا چرته مانه کېږي، په هغه وخت کې خوب او خندا چرته مانه کېږي چې ته را مخامخ شې او ته ماته په خندا شې. په هغه وخت کې خوب او خندا چرته مانه کېږي چې ته را مخامخ شې او ته ماته په خندا شې. منونکې به د هر اندام ټول عمر ستا د خولې وي، منونکې به مې هر اندام ټول عمر ستا د خولې وي. د زړه د سلطنت کې مې یو ځلې ته بادشاه شې او جانیه د ګلرنګې خولې خندا سړی پاګل کړي. همدا شعر مو ته ډالۍ چې جانیه د ګلرنګې خولې خندا سړی پاګل کړي. په ناز ناز که یو خاندل بیخي به وارخطا شي. دغه زما د والد صاحب کلام و چې تاسو سره مې شریک کړ او بیا هم درته په اخره کې ویم چې په تصویر کې مې څو نښې د پیری دي خو په زړه کې مې جذبې لا د ځوانۍ دي. نو زړه یې ځوان دی. والسلام.